अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې ډېرې ورځې بعد هرکلی وایم نو راځئ چې نن ورځې ولاګ شروع کړو. ها بھائی نو تقریبا 12 بجې دي او د نن ورځې ولاګ سٹارټ شو. دا ګیر چاپیره چیک کوي. نن ورځې ولاګ سٹارټ شو د ګوکن د درې نه. تاسو به بونیر کې د ګوکن نوم اورېدلی. دلته یو ډېر مشهور ابشار دی تاغان واټر پارک او مونږ نن روان یو هغې ته. څنګه تاسو ته پته راکنه چې په اختر کې مونږ وړو کې غونډه کې چکر لګولې او شنګلې طرف ته شنګلې سایډ ته او مطلب زمونږ روغت چکر اراده وا او بس وجوهات باندې هغه چکر چې کنه مونږ پاتې شو. نو مونږ وی چې بل چکر به لګو دلته په ګوکن کې زمونږ سمرګری نه هغه بار ورځ وی چې راشه چکر ولګو. نو مونږ رالو ګوکن چې کنه دا بونیر په درو کې خولي دره ده. نو مونږ نن راغلی یو الته تاسو ته تاغان واټر پارک خو زنیم تل ډیر زیات مشهور دی. ډیر شي خلک ورته دي ډیر خولې ځای دی. تاسو په ویډیوز وغیرہ دی کتلې نه مخکې ټیک ټاک وغیرہ دی ډیر زیات چلیدو پروس کالي او مونږ وی چې په خپل مرمانو چې وینو دا ځای او تاسو ته مو خو نو نن مونږ روان یو الته تاسو برځان سره بوزو چرته بځای نه مونږ سره به اثر چې کنه زما مرګره حارث هم دی او د سره مطلب نور مرګری هم دي سمخ کې لاړو او ما وی چې ورګ بلاګ سٹارټ کو خپل کتون کو ته مو خو نو ټایم نه ځای کو زو روانګي کو راځي. وای د سزا پور دا لار چې کنه نو په هر مطلب روډ چې کنه پوخته دي ځنه به بره باندې چې روډ دی کنه بیا کچا شروع شوی دا چیک او زما په خیال باندې هغه پوری ځخکاری کنه دا چیک تاسو دا واټر پال له او چې کله به ګرمای کې کور وځي کنه ادا سي مای نه بل سپین صادر ځان سره خامخاره اخلي زه کنه چې ګرمي ډیره زیاته را او په دې لار کې چې کنه پیدل لار زیاته را ما ته اوسه پور دا پته نه چې پیدل لار ده اوس را دا پته لګی دا او زه چې راتم نو ما سپلای په خو کړی دا چیک کای نو ما سره غم دار زه به زه تور سم کنه نه سپلای چې په لار کې پرې نه ده ګزار لاري خیرو کې ګورو اسه کې مهتا څنګه څه تا کینه ما ولې لین لار ما دا اوس په دې کې ولکه دا اوس مونږ رسیدو واټر پال ته نږدې شو. دې ځای نه په بار باندې چې موټر سایکل گاډي وغیرہ نه ټول دلته ولاړ دي دا چیک دلته پارکینګ هم نه او زموږ سره مرګرو کې دا لکانوم دي دا چیک تاسو یې درې دا لکان دي او درې دا پوری سلوړ دا پوری دې ځای نه سنم دی دا پارکینګ چې دې ځای نه دلته ته پته ای دا تاغان ورته نه دې ځای دا ځای شو درا زه تا پیدل ګرځو ته نه موټر سایکل ما ته څه مسله نشته ما ته خیر به مسله را روانه ده زه ډیر وخت مونږ پیدل نه ګرځېدلې نو سلګر باندې بیا ورو لګي والله د خیرو کې ګورو څه کېږي مخکې نور څنګه ناشته ای روټۍ پتا مو کنه او لار ډیره زیاته مزه نه کوي او سړی ته وبو بهیږي او بل سړی ته لاړ نو سړی ډیر پستړی نه پوهېږي. انګلیش یو محاوره ده کنه which bumpy roads leads to beautiful destination. مار پورا انګلیش هم نه راځي ولکه وایي چې خراب روډونه چې دي کنه ښکلي ځای ته ځي. ما بیا سلګۍ لګېدلي دي او الله پاک ته خیر وکړي. تقریبا 5-6 منټ مزله مو کو پیدل خو لار اوس هم لا ډېره زیاته ده. په سایډ باندې ښکلي اوبه بهیږي اواز به تاسو اورئ او دا ورسره لار ده دا چیک دا دومبه ابشار دی په دې سره تاغان واټر پال ته ځین دا ابشار چې څنګه دومبه راځي دومبه واټر پال مین ابشار راځي
دینه سوره ورستو راځي یا مین افسر ورستو راځي موږ تقریبا نیمه ګنټې سفر وکړی دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري که نه دا دویم واټر پال دی چې په لاره کې راځي کله چې تاسو تاغان واټر پال ته ځئ لار چې لږ نه ډېره زیاته ګرانه ده ما باندې سلګۍ لګي ډېر زیات ګډوډ یم نیمې نه نشو واپس کېدی ځکه چې تاسو ته به دا ځای ښوده غواړي بکر خوراک سشته نه ماته په واده کوم دا یو بسکټ راته ما خوراک پکې سي جوارم نه سره غونې بیا ځان لوړه اوس موږ په دې ټیم کې رسیدو یو بل ابشار دا هغه نم شار تر اوس هم ډیر زیات لاړ دا پکې یو بل ابشار دی دا چې ډیر زیات خولې دا وینه هغه ځای تر راسي کنه ډیر زیات خلاګاو نه براتې ریږي اوس پته نه چې هغه ځای وسمره خولې دا چې کوي څومره ګرانه لار ده دا وینې په دې ګرانو لارو باندې هتللی کار صاحب تھینک یو اچھا برونو دی اوږد سفر نه بعد آخرکار مونږ خپل منزل ته ورسېدو او زما چې کوم سوچ وکړم دا ځای د هغې نه ډېر زیات ښایسته دی مخکې شاټس کې هم تاسو کتلی او نور شاټس درته هم ښیم دا وینئ اوینو دا هغه ځای دی که نه چې کوم به تاسو مخکې په ټیک ټاک وغیره په دې کې لیدلی خو زما د موبایل په سکرین باندې زما په چینل باندې م تاسو نه و کتلی او د دې ځای لپاره مونږ دومره اوږد سفر وکړو دومره ډېر زیات هم ستړی کړو چې تاسو ته دا ځای وښیو لکه مونږ پخپله هم لیدو خو مونږ تاسو ته یې وښیو ډېر زیات ښایسته ځای دی ډېر زیات ښکلی ځای دی صرف مسله دا ده چې روډ ورته نشته او چې کوم ځای ته روډ نه کښې نه ځای ښکلی وي او ښایسته وي هغې ځای کې ګندګي وغیره دا هم زیاته وي چې روډ راشي بیا ګندګي وغیره دا زیاتېږي دا ملګری هم راغلی دی تاغان واټر پارک ستاسو هم نیروري عنایت د کوم ځای جوړ سلارزي ګاټ کلا ښه پیج ما په بلاک کې راوله بلاک کې مې راوستی ښه روري اچھا برونو اوس په دې ټایم کې مونږ واپسي وکړه د تاغان واټر پارک نه ډېر زیات ښکلی ځای دی ډېر زیات ښایسته ځای دی اوس څوک راځئ نو خامخا چکر راولګوئ او پیدل لار پکې لږه زیاته ده مطلب نیمه ګنټه یا داسې 45 منټ لار ده پکې پیدل که نه او لار چې دی که نه ښه خطرناکه لار ده تاسو چیک کوئ که نه داسې قسمه لارې دي دا وینئ نو ښه خطرناکې لارې دي خو مطلب ځای چې دی که نه ډېر زیات ښکلی دی چې کله دې ځای ته راشي او دا ځای وویني سړی نو مطلب بیا هغه لارې کوڅې هغه ستړې به نه هېره شي ډېر زیات ښکلی ځای و خامخا چکر راولګوئ بس مونږ د دې ځای نه اوس واپسي وکړه او زه خپل بلاګ چې دی که نه هغه هم په دې ځای باندې ختموم ځکه چې زما د موبایل بیټري چې ده که نه هغه هم په لو کېدو ده نو زمونږ نننی بلاګ چې هغه دومره امید دی چې دا بلاګ مو خوښ شوي چې سره خوښ شوي لایک کمنټ سبسکرایب وکړئ روان بلاګ پورې خپل رول له اجازت ورکړئ د لوی الله په امان